د عوایدو لوی ریاست د مالیاتو د عامه پوهاوي په موخه د صنعت اونۍ په 4م نندارتون کې برخه واخیسته. د صنعت اونۍ نندارتون د ملي تولیداتو د ملاتړ او بازار موندنې په موخه پیل شوی چې سوداګرو، صنعتکارانو، خصوصي سکتور او عوامو ته د مالیې په اړه د عامه پوهاوي لپاره پکې د عوایدو لوی ریاست هم برخه اخیستې ده. د نندارتون په پیلیزه غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال، د ریاست الوزرا اداري مرستیال، یو شمېر سرپرست وزیرانو او د عوایدو او ګمرکونو معین او نورو مسؤلینو ګډون درلود. مسؤلینو د داخلي صنعت پر ملاتړ او له کورنیو تولیداتو څخه پر ګټې اخیستنې ټینګار وکړ. داخلي تولیدات با کیفیت او منفی تبلیغ کوونکي د کورنی صنعت دښمنان یاد کړل. شما در داخل افغانستان تولید میکنین و یا تورید میکنین، کیفیت در نظر بگیرید. اشیای بی کیفیت نه در داخل افغانستان تولید بکنین و نه از بیرون تورید بکنین. در اون صورت این باعث ناکامی شما و ناکامی همه صنعت افغانستان خواهد شد. تولید افغانستان با کیفیت است. در هر غرفه‌ای که اینجا افغان‌ها الحمدلله حضور دارند، هر بخشش است، در هر کدامش دستگاه کیفیت هم شما نزدیک دیده میتونید، کوالیتی هم دیده میتونید، پیکینگ هم دیده میتونید. هر توانایی امروز الحمدلله سکتور خصوصی افغانستان در بخش‌هایی که ما تولید داریم الحمدلله می‌بینیم با کیفیت است. لطفاً تولیدات افغانستان با کیفیت است الحمدلله. هیچ کدامش بی کیفیت نیست. و کسایی که میگن تولید افغانستان بی کیفیت است، دشمن صنعت افغانستان هستند، دشمن افغانستان هستند و دشمن تولیدات افغانستان هستند و نمی‌فهمند تولید افغانستان خودکفا شد. د عوایدو او ګمرکونو معین الحاج مفتي عبدالمتین سعید صنعت د هیواد د اقتصاد او پولي استحکام لپاره مهمه منبع بولي. نوموړي د اسلامي امارت له لوري رامنځته سوو مالیاتي تخفیفونو ته په اشارې له صنعتي سکتور څخه د مالیې وزارت ملاتړ څرګند کړ. د صنعت لپاره د باور سهمیه وه، دا مو کلنۍ ته اړولې. د صنعت لپاره موږ یو سیسټم فعاله کړی دی چې پخوا صنعتکار خپل خام مال چې تغیر مسیر به کاوه او عرضه به کول ورته تکلیف وراتلی، اوس مو سیستم ورته ایجاد کړی. پر هر بندر او پر هر مرز باندې چې راځي بغیر عارضي دوی کولی شي خپل مال راوارد کړي. صنعت لپاره امارت اسلامي 4% مالیه انتفاعي 2% کړې ده. د صنعت د ترقي او د رشد لپاره 2% موضعي مالیه دا پر خامو مالو پر قراردادي اجناس چې کله قرارداد کوي او راوړي 2% موضعي مالیه د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی د طرفه څخه معاف شوې. د عوایدو لوی ریاست د مالیاتو کارپوه عبادالله درمان وایي چې په دې نندارتون کې د ګډون موخه د مالیاتو په اړه عامه پوهاوی، د مالیه ورکوونکو د ستونزو او غوښتنو اورېدل دي. د صنعت اونۍ په نندارتون کې د عوایدو لوی ریاست د غرفې اخیستل یا زموږ د ګډون موخه مالیاتو په اړه عامه پوهاوی دی. هر هغه مالیه ورکوونکي چې حکومت ته مالیه ورکوي او خپل په حقوق او مکلفیتونو نه پوهېږي، د دې غرفې څخه لیدنه کوي. موږ هغوی ته د قانون په چوکاټ کې د مالیاتو په اړه عامه پوهاوی کوو. همدارنګه که چیرې هغوی کوم ستونزې لري د مالیاتو په اړه، هغوی ته راهنمایي کوو او د هغوی ستونزې له ځان سره یاداشت کوو او اړونده ادارو سره او رهبرۍ سره شریک کوو. د عوایدو لوی ریاست له غرفې څخه ننداره کوونکي بیا دا اقدام د مالیاتو په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره اړین بولي. با اشتراک ریاست عمومی عواید در این نمایشگاه بتانیم گفته تا این امیر ریاست مردم کمک میکنه تا سطح آگاهیشون در رابطه با مالیاتدهی و قوانین مالیاتی بلند بره. دا خو ډیر زیات ضرور ده چې عامه پوهاوی لپاره باید دغه کوم مالیات دفترونه چې دي یا وزارت مالیه چې دی یا داسې نور ارګانونه چې کوم یو پرې مربوط کیږي نو د دې باید دلته اشتراک وکړي او خلکو ته باید دا عامه پوهاوی باید دې ته ورکړي. د صنعت اونۍ نندارتون چې د جوزا په 4مه نیټه پیل شوی د یادې میاشتې تر 11 نیټې به دوام وکړي.